د عادل خدای په واکمن نامه د افغان ولسي غورځنګ د ژوندۍ خپرونې درنو ګډونوالو، بیا د اباسینو مارګلې نه تر امو پورې د بشپړې زخمي او نیول شوې سپېڅلې پښتونخوا، افغانستان، آریانا، ویجا او ګندهارا ټولو درنو عزتمندو، غیرتي، دردېدلو، کړېدلو، ان غولېدلو، سکمبس، سکمپانو، سکمپات جوړونکو پښتنو افغانانو، ورونو، خویندو، زما د زړه له کومې درنښت او سلامونه ومنئ. یو ځل بیا د خلکو سره سیاسي بانډار خپرونې له لارې ستاسو په چوپړ کې یو او په مزار شریف کې، کندهار کې، ننګرهار کې او کابل کې چې زموږ د خلکو کومه نسل وژنه په جوماتونو او بازارونو کې ترسره شوې ده، د دغه کورنیو سره د همدردۍ، غمشریکۍ او خواخوږۍ او د دغه جنایتونو د غندلو او د عاملینو د محاکمه کولو او قربانیانو ته د عدالت او پور اخیستو لپاره مو دغه خپرونه، ژوندۍ خپرونه جوړه کړې ده. تر ټولو د مخه په کابل، مزار شریف، کندهار او ننګرهار کې چې کوم ستر وحشي فرعوني جنایتونه شوي، د موږ خلک پکې په بمونو الوزول شوي دي، په شهادت رسول شوي دي. د دغو ټولو کورنیو سره د خواخوږۍ، همدردۍ او غمشریکۍ اعلان ترڅنګ په دوی غږ کوم چې دوی د دغه قربانیانو د تابوتونو کاروان جوړ کړي او دغه کاروان ته باید حرکت ورکړو، په ټوله نړۍ وګرځو او د دوی لپاره، هر شهید لپاره دوه عریضې ولیکئ. یوه عریضه هماغلته په افغانستان کې دننه په ستره محکمه کې درج کړئ او دوهمه عریضه و فورمه یې چې موږ یې درلیږو نړیوالې جنایي محکمې ته باید د دغو قربانیانو دوسیې یوسو تر څو د دغه قربانیانو، د دغه شهیدانو، د دغه ټپیانو قاتلان او ظالمان چې ډنپغ، پسغ او پمپغ، جپپ، هیبتک، د پنجاب مرتدو فاشست پوځ، پنټاګون او CIA او داعشیان او د دوی د جپپیو چنګیزي ځناورو مشران دي، دا باید محاکمې ته راکش کړو او په دغه جپپیو چنګیزي ځناورو قاتلانو په پسغ او پمپغ، جپپ، هیبتک، خردجال هیبتک، خردجال داعشیان، فرعونان فاشستان، داعشیان و طالبان، دا د خردجالي امارت، دا د پنټاګوني، سکمپاتي، جپپي او هیرامنډیي امارت مشرانو، کشرانو باندې چې په دغه جرم کې ښکیل دي، د خدایو، بشریتو، ملایکو تونالت وایو او د دوی محاکمه غواړو. زه دا وایم چې دغه پیغام د دغو قربانیانو کورنیو ته ورسوئ او د دغو قربانیانو کورنیو ته ورته ووایئ چې دا شهیدان مه ښخوئ، که ښخ یې هم کړئ، د دغو شهیدانو لپاره، د ټولو لپاره یو تابوت جوړ کړئ او په دغو تابوتونو باندې د هر شهید عکس ولګوئ او د هر شهید لپاره دوه عریضې ولیکئ. د دوی لپاره د عدالت غوښتنې عریضه ولیکئ چې دغو شهیدانو چې په جوماتو کې د خدای په کور کې په شهادت رسول شوي، وژل شوي او زخمیان شوي دي، د دوی ټولو په موږ باندې د خیراتونو، دعاو
او د نورو مسلو پور نشته. د دې قربانیانو په موږ باندې یوازینی پور د عدل پور دی چې دوی لپاره موږ عدالت وغواړو. دغه قربانیان که موږ هیر کړو، عدالت ورته ونه غواړو، دوی هغه کسان دي چې دوی پرون عدالت نه وي غوښتی، نن دوی قربانیان شول، لاړل. دا زموږ مسؤلیت دی چې موږ ورته دو قربانیانو ته عدالت وغواړو. که موږ یې نه غواړو، موږ هم په همدغه لار، په همدغه ډول بې نوم و بې نښې همدغسې د همدغو نوې لویې پلیتې لوبې قربانیان کېدونکي. بله لاره نشته. ما پرون هم دا خبره وکړله، په هر پرلت کې دا خبره کوم، دا 20 کاله دغه چغې وهم چې او خلکو دومره خو کوی شي چې د دغو خپلو قربانیانو لپاره دغه د نړیوالې جنایي محکمې فورمې ډکې کړی او دا فورمې راوړې، موږ یې درته په خپل مصرف باندې نړیوالې جنایي محکمې ته وړو او عدالت درته غواړو. ځکه د عدالت غوښتنې دا مبارزه دا زموږ د ژوند د ژغورنې، د ژوند د بقا مبارزه ده، د موږ د راتلونکي نسل د بقا او د هغوی د خوندي کولو مبارزه ده. او تر څو چې تاسو نن هم یو چا راته ووایي چې په دې لندن کې به د لاریونونه او پرلتونه څه ګټه وکړي، زه وایم چې په افغانستان کې دغه واکمن چې راغلی، دا خو د افغانستان د خلکو په مالیاتو، په مټ، په شتمنیو، په پیسو او په افکارو نه دي راغلي. د دوی افکار هم پردي دي، وسلې هم پردی دي، او د دوی کړنې او بولندې او قومندې هم پردی دي، چې هغه ښکاره ده چې دا ټولې د پینټاګون او CIA، د پنجاب د مرتد فاشست پوځ، د انګریزي استعمار، د ایران او د عربو د ناټو د استخباراتو، د شوروي او د نورو یرغلګرو پوځونو د استخباراتو غلامان دي. دوی داسې دي لکه سیاسي ایډز وهلي، او د دغه ایډز وهلو سیاسیونو پایله هم همدغه ده چې دوی استعمالوي او بله ورځ د واک هم ارتېږي، په لغته یې وهي، حکومت یې ورړنګوي او زموږ نسل وژنه هم پرې کوي. نو تر څو چې موږ د دغو یرغلګرو پردیو استخباراتي شبکو، چې هغه د ناټو استخباراتي شبکې دي، د انګریز استخباراتي شبکه ده، د پینټاګون او CIA لاسونه دي، د پنجاب د مرتد فاشست پوځ او د انګریزو، د عربو، د ایران او د چین او د روسانو، د نورو د یهودو، د نصارا چې ورته وایي، د دو استخباراتي شبکو تر څو لاسونه په عدل ونه درو، لاسونه یې غوڅ نه کړو، دوی محاکمې ته کش نه کړو، د دو بلا نه نه خلاصېږو. نن تاسې وګورئ دغه بمونه چا الوځولي دي؟ د خردجالي امارت، د پینټاګوني، سکمپاتي او جپپي او هیرامنډیي امارت مشرانو خو دعوا کوله چې دوی سوله راولي. او ما تاسو ته ووایي چې دا پینټاګون راولي، ډنپغو پمپغ جپپ اشرفک ړنګوي، په ډنپغو پمپغ جپپ اشرفک باندې ملي اردو د منځه وړي، هوایي ځواک د منځه وړي، دولت د منځه وړي، دا یې په لغته وهي او کودتا پې کوي، شړي او دغه بره افغانستان خردجالي امارت پسغ او پمپغ جپپ هیبتک ته په لاس ورکوي او د دوی اداره او منیجمنت او مدیریت د پنجاب مرتد فاشست پوځ ته په لاس ورکوي، او هغه د تاسو ولیدل چې کابل یې د خردجالي امارت د حقاني شبکې برخې ته په لاس ورکړی. د هغو په وجود کې ISI لګیا دی، دغه پروني انتحاریان، دغه پروني خردجال بندگان عجوج و ماجوج د موږ په جوماتو کې
د موږ په ښوونځیو کې مدارسو کې الوزوي. پرون یې په ښوونځي برید وکړ، نن یې په جوماتو برید وکړ. دا برید خو کلیوال نه کوي، د دو روزنه خو د پښتنو په کلیو کې نشته. دا ټول په کوزه پښتونخوا کې په وزیرستان او ورکزۍ او کوټه او پېښور کې د پنجاب مرتد فاشست پوځ او آی اس آی لخوا د ډي پي جي د پینټاګون د ډي پي جي په پروژه کې د خردجالي امارت، پینټاګوني او سکمپاتي امارت او هیرامنډيي او جپپي امارت د حقاني شبکې په مشوره او روزنه او په سکمپات او سکمپانو روزل شوي د 2 هورو شهوت په ذهن کې راپارېدلی. نو اوس مشران یې زموږ د بېوزله خلکو نه، بېوزله خویندو میندو نه ځان ته ژوندۍ هورې جوړوي او دغه ځوانان د مرګ خولې ته ورکوي. تاسو بله ورځ واورېدل د خردجال سراج الدین حقانک نه، د دغه فرعون کافر سراج الدین حقانک نه، د دغه بې غیرته ډارن سراج الدین حقانک نه چې دی د ډاره په تلیفون خبرې نشي کولی او دی د خرمرګو انتحاریانو خردجالي اماراتیانو ځانونو ته واسکټونه وراغوندي، هغوی یې مرګ خولې ته برابر کړي، دی خبرې نشي ورسره کولی. هیڅوک نشي دنه پوښتنه وکړي چې او د خردجال بنده، او د خردجال بندگانو طالبانو، او د پینټاګون هیرامنډيي امتیانو طالبانو او داعشانو او د پینټاګون سی آی او آی اس آی امتیانو او بندگانو، پیروانو، مریدانو، تاسو به تر کله پورې د دغه خردجال حقانک په خبرو غولېږئ؟ تاسو به کله د خردجال په د سکمپاتي امارت په سکمپاتو باندې سکمبس د خپل قام نسل وژنه کوي؟ او هر هغه څوک چې د طالب د دغه خردجالي امارت د مشران نه پوښتنه وکړي چې ته ولې انتحاري نه کوې، ته ولې ځان نه وژنې، نو دوی څه ورته وایي؟ یا دوی ورته وایي چې ته ولې انتحاري کې نه راسې؟ دوی ورته وایي چې هغه د محمد صلی الله علیه وسلم در سره دی. دا دلیل یې دې دپاره جوړ کړی چې موږ پخوا وایي چې دوی مشران ولې خپله انتحاري نه کوي، ولې په خپله ښځه نه کوي، په خپل اولادو یې نه کوي، د خپله ښځه ولې هورو غلمانو ته نه لېږي، د لوڼې ولې هورو غلمان ته نه لېږي، د زامن ولې هورو غلمان ته نه لېږي، د خپله ادې ولې هورو غلمانو ته نه لېږي، دا یې خپله ولې د خردجال سراج الدین حقانک ولې واسکټ نه تړي، ځان نه چوي چې دوی ښه ژوندونه جوړوي، اولادونه یې فوټبالونه کوي، اولادونه یې ماسترۍ او پوهنتونونه اخلي. دغه خردجال، دغه بې غیرته، دغه کافر ګلبدین، دغه بې ناموسه وطن خرڅه ملي مردګاو ګلبدین د ده لوڼې ماسترۍ اخلي او د موږ په خویندو میندو باندې انتحاري واسکټونه اغوستل. دا د خردجال بندگان نه دي، چی شی دي؟ دا د پینټاګون او د آی اس آی امتیان نه دي، چی شی دي؟ دا د هیرامنډيي او د انګریز او د سی آی ای سرکوزي بې غیرته ډارن او بې ناموسه مریدان نه دي، نو چی شی دي؟ دا فتنه ده. طالب، داعش، اخوان، پیر، حضرت، گیلانیان، دا ټول دینکاری، دا د نن زمان خردجالي فتنه ده. او دغه د خردجالي فتنې په مقابل کې مبارزه ډېره سخته ده، ځکه زموږ ملت یې داسې په سکمپاتو باندې سکمبس کړی چې څوک خوله نشي ښورولی. دوی د قرآن نه سکمپات جوړ کړل، دوی د دین نه سکمپات جوړ، د حدیث نه یې جوړ کړ، او بالاخره په محمد صلی الله علیه وسلم باندې دا تورم ولګولو چې د انټرکانټینټال هغه ته هوټل ته راغلی و او هغلته یې د دغو انتحاریانو ځانمرګو، خرمرګو، هیرامنډيي مرګو، پینټاګون مرګو، سکمپات مرګو،
د دغو عاجوج ماجوجو وایي قومنده یې په لاس کې وه او سرټیفیکټونه یې ورکول. دې خردجال بندگانو ته وګوره چې د شهادت سرټیفیکټونه په داسې چا تهمت کوي چې هغه عزم ته خدای هم پورته کوي. خدای د شهادت سرټیفیکټونه چاته نه ورکوي. اشراف د چیرته یې ویلي دي خو څوک نشته چې پوښتنه ترې وکړي، ځکه پنټاګون ټوپک هم ورکړی، وسله یې ورکړې، میډیا او رسنۍ یې ورکړې ده او لګیا دي خلک وژني. نو زه وایم که تاسو غواړئ د دغه فتنې نه موږ وژغورل شو، د دغه خردجالي فتنې نه، د دغه پنټاګوني هیرامنډیي فتنې نه، د دغه سکمپاتي و جپپي فتنې نه، د دغه خردجال هبتک، د دغه خردجال بخښنه غواړم د انټرنیټ ستونزه وه. که غواړئ چې دغه خردجالي پنټاګوني سکمپاتي جپپي هیرامنډیي فتنې نه، د دغه خردجالي فتنې نه وژغورل شو، راځئ چې دې په وړاندې مبارزه وکړو. اولینه مبارزه هم دغه ده چې رښتیا ووایو، حق ووایو چې دغه یوه خردجالي سکمپاتي او جپپي و پنټاګوني فتنه ده. طالبان، داعشیان، اخوانیان، پیران و حضرتان دا د خردجال بندگان دي، دا د پنټاګون و CIA امتیان دي او دا د ISI او د پنجاب د مرتد و فاشست پوځ د هیرامنډیي سرکوزي پیروان او مریدان دي چې مخالفت ورسره وکړي، چې ورته ووایي دغه عکسونه تا حرام کړي و خلک دې پرې وژل، نن دې په کوم کتاب حلال کړي دي؟ چې ځواب نه وي ورسره، میړوښه لور درنه غواړي، میړوښه ښځه درنه غواړي، د ښځې او د اولاد څخه د زنا ځان ته روا ګڼي. دا د هیرامنډیي بندګان نه دي، چی شی دي؟ دا د خردجال بندگان نه دي، چی شی دي؟ دا د پنټاګون او ISI سرکوزي مریدان نه دي، چی شی دي؟ دا د قرآن و دین څخه زناکاران نه دي، چی شی دي؟ دا په محمد صلی الله علیه وسلم باندې تهمت کوونکي خردجالان نه دي، چی شی دي؟ نو کله چې تاسو دا منئ چې دا د خردجال بندگان دي، دا د پنټاګون او ISI امتیان دي، دا د هیرامنډیي و CIA سرکوزي مریدان دي، نو دغه حقیقت خلکو ته ورسوئ او راځئ چې د دغو قربانیانو لپاره عدالت وغواړو. دغه خردجالي امارت مشران او ټول جنایتکاران د الف نه نیولې ته یې پورې دا ټول محاکمه کړو، دا ټول محاکمه کړو او افغانستان وژغورو. د عامونه تر اباسین مارګلۍ پورې د بشپړ افغانستان د بشپړې پښتونخوا لپاره د خپلو قربانیانو ګورئ ښه غوږ ونیسئ، څلور خبرې دي چې باید وي. د دغو قربانیانو لپاره عدالت وغواړو، د دې قربانیانو قاتلان محاکمه کړو، د عامونه تر اباسین مارګلۍ پورې بشپړ افغانستان جوړ کړو د ډیورنډ په ړنګولو سره. درېیمه خبره سکمپات شنډ کړو او څلورمه خبره کابل، لاهور، دهلی او ډاکا سره یو ځای کړو تر څو موږ په رښتیاني ډول پایښتي ډول وژغورل شو. زه یو ځل بیا د کابل، مزار، ننګرهار، کندهار او پېښور و کوټې د عامونه تر اباسین مارګلۍ پورې د ټولو قربانیانو کورنیو باندې غږ کومه چې دوی د دغه قربانیانو د دغو شهیدانو لپاره عدالت وغواړي. یوه فورمه دې همغلته په سترې محکمې ته ورکړي او دویمه فورمه دې راوړي چې موږ یې نړیوالې جنایي محکمې ته یوسو او د دغو قربانیانو لپاره عدالت وغواړو او دوی د دغو شهیدانو قربانیانو چې هر څوک قاتل وي، که هغه بوش وي، بلیر وي، مرکل وي، جانسن وي، که د شوروي یرغلګر پوځونه وي، که د ناټو یرغلګر پوځونه وي، که ډنپغ و پمپغ، جپپ، هبتک وي، اشرفک وي، کرزک وي، ملا برادرک وي، شمپغ، جپپ نجیب و کارمل وي، خلقیان و پرچمیان وي، گورباچوف وي، ډنپغ و پمپغ، جپپ ګلبدین و سیاف و رباني و دوستم و محقق و خلیلي و عطا و محب و
او د پنجاب مرتد فاشست پوځ جنرال باجه او راحل شریف او نواز شریف او دا نوري وي ضیاءالله وي او پس هغه پمپغ جواب هیبتکو برادرکو عمرکو دا بل خردجالان وي دا ټول باید محاکمه کړو تر څو موږ وژغورل شو د افغان ژغورنې په لور